بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نبی صلی الله علیه وسلم په دې مبارک حدیث کې ذکر اگر که د نبی صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې خوږې دي، هر یوه د بلې نه قیمتي، هر یوه د بلې نه خوږی، خو که څوک د ایمان په سترګو باندې وګوري نو بیا به ورته پته ولګېږي چې څومره خواږه په دې کې پراته دي. انس بن مالک سے فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ثلاث، درې خویه دي او درې خصلته دي، من کن فیه چې په چا کې دا وو، چا که چې دا درې خصلته او درې خویه وو، وجد حلاوت الایمان، دا به د ایمان خوند پیدا کړي او دا به د ایمان په خوند باندې پوه شي. که چا کې دغه درې صفتونو کې یو صفت و او چا کې دا درې واړه وو، نو که چا کې یو صفتي لږ خوند، که چا کې دوه صفتي لږ زیات خوند، که چا کې درې واړه صفتي زیات خوند، نو دا انسان به د ایمان په خوند باندې پوه شي. نو د ایمان خوند هغه چاته مطلوب دی چې هغه سره د ایمان قدر وي او هغه ایمان ته د یو قیمتي سرمایه په نظر باندې ګوري، نو هغه بیا وایي چې د ایمان خوند لاسته راوړل پکار دي. لکه د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی ته د هر څه نه ایمان ډېر مهم، نو دا به زمونږ او ستاسو عادت او طریقه مې چې د هر څه نه به د خپل ایمان غم او تحفظ ساتنه ډېره کوو. که بدن کمزوری شي خیر دی، لیکن ایمان دی خراب نشي. که مال کم شي نو خیر دی، خو لیکن ایمان دی خراب نشي. که ملګري ختم شي خیر دی، خو ایمان دی خراب نشي. که اهل و عیال ختم شي یا کمزوری شي خیر دی، خو ایمان دی خراب نشي. نو په دې درې شیانو باندې د انسان په ایمان کې خوند پیدا کیږي او دا به د خپل ایمان په خوند باندې پوه شي. اول دا دی چې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او رسول به دې ته ډېر خوښي د ما سوانه. الله سره به دومره مینه چې هېچا سره به نه، رب العالمین سره به دومره محبت یې زمونږ چې دا به د هېچا سره نه. که د دومره محبت موږ بل چاته ورکړو او داسې محبت هم بل ته ورکړو نو زمونږ ایمان بیا نشته. رب العالمین ته به موږ داسې ایمان داسې محبت ورکوو چې هغې ته ویل کېږي محبت العبودیه. هغه دا دی چې رب العالمین معبود دی او موږ یې عباد یو. موږ به د هغې په مخ کې ځان ذلیله کوو او د هغه بندګي به کوو، طاعت به یې کوو او محبت به ورسره کوو. دویم به د الله د رسول سره محبت کوو چې دا محبت دینی دی چې موږ به د هغې متبعین یو، خبره به یې منو، هغه به خپل امام ګڼو، هغه به خپل نبی ګڼو، هغه به خپل مقتدا ګڼو او د هغه خبره به بالکل د عوام خلکو خبره د کاڼي کرښه به یې ګڼو. دومره محبت په سره زمونږ وي چې د هغې د خبرې مخالفت په بالکل موږ او تاسو نشو منلی. دې ته محبت وایي. نو الله او رسول سره به زمونږ محبت زیاتی د ما سوانه. دویمه وان یحب المرء، او دویم دا چې محبت پکې د یو انسان سره لا یحبه الا لله، محبت به ورسره نه کوي مګر د الله دپاره به یې کوي. معنا دا چې هر چا سره محبت کوو د الله دپاره به یې کوي، یعنې په هغې کې به د محبت ضیا ښکاره کېږي ورته، ایمان به وله پکې ښکاري، تقوا به وله پکې ښکاري، همدارنګه دیانت به وله پکې ښکاري، ځکه به ورسره محبت کوي. الا لله دا معنا ګورئ چې د غرض دپاره به نه، د چوکۍ دپاره به نه، مال ته به یې غل نه، ښایست ته به نه یا نور شیانو ته به نه، بلکې د محبت وجه به اصل کې ایمانی، باعث به ایمانی. نو ان یحب المرء لا یحبه الا لله، د مؤمن سره محبت کول د الله دپاره. من احب لله، نبی علیه السلام فرمایي کنه، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. نو ګوره په دې حدیث کې همداسې وایي چې چا د الله دپاره محبت وکړه د انسان خپل ایمان پوره کړ. او دې روایت کې وایي چې دا انسان به د ایمان په خوند باندې پوه شي. معلومیږي ایمان پې پوره کېږم او خوندور کېږم. الله دپاره محبت کول نیکانو خلکو سره. و ان یکره، درېمه خبره دا ده،
وان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار. کفر ته ورتګ واپسی به داسې بد ګڼي لکه اور ته خطا کېدل. لکه څنګه چې اور کې ځان نه سیزي او اور بد ګڼي، همدقسې به د کفر ته ورتګ هم بد ګڼي، کافر به هم بد ګڼي، د هغوی خبرې به هم بد ګڼي، د هغوی مجلس به هم بد ګڼي. لکه څنګه چې ستا اور کې ځان خطا کول به دې راځي، ځان ترې نه ساتي، دې نه به هم ځان ساتي. دا درې خبرې د انسان ایمان جوړوي، د انسان ایمان ښایسته کوي، خوند پکې پیدا کوي. السلام علیکم ورحمت الله.